ګلونو هیله منم چې روغ او جوړ اوسئ د خپلو کورنیو سره د خپلو دوستانو او ځان سره همیشه هر چیرې چې یاستئ خوشحاله آرامه سوکاله اوسئ او د خوښیو څخه ډک ژوند مناسب شه. نن بیا مو هم لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په پیل کې ولیدلي زه هم چمتو سوم، موسی جان مې هم چمتو کړ، قیجان هم چمتو شو، هوره جان مو هم چمتو کړله. ایدل پر چې مونږ نن بیا هم یوې کلیزې ته بلنه راکړل شوې ده، یوې کلیزې ته دعوت یو. دا چې د چا کلیزه ده او مونږ چیرته ځو نو تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. جالبه ویډیو کوشش کوم تاسو ته تیاره کړم او ځو د کلیزې لمانځنې ته په ګډه سره ټول یو ځای. نو دا چې د چا کلیزه ده او چیرته به ولمانځو نو تاسو ویډیو وګورئ او تر هغه وخته حدس وکړئ چې هغه کس چې کلیزه ده هغه زما څه کېږي او ما سره څه یا موږ سره څه قرابت لري. نو مخکې تر مخکې ورته د کلیزې مبارکي وایم، د خوشحاله ژوند غوښتونکې ورته یم او په خپل ژوند او په خپل چارو کې د همیشه بریالی اوسي. او د دې لپاره چې موږ ته ډېر ګران دی، ډېر عزیز دی، نو د عمل لپاره ما وغوښتل چې د کلیزې په ویاړ زه هم یو کوچنی ویډیو ورته د ډالۍ په څیر د ډالۍ په شکل جوړه کړم او ورته وړاندې کړم. نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ، روان یو لاړ به سو، ټول سره چمتو یو. یوازې زه مې چپنه اغوندم او حجاب نور نو له خیره حرکت کوو، لاړ به سهار به یو کیک واخلو. د دې لپاره چې ما او قیجان تصمیم نیولی ده چې د کلیزې کیک به مونږ ورته اخلو، همدا به زموږ له خوا نه ورته ډالۍ وي. البته د قیجان له خوا نه به کیک ورته ډالۍ وي، زما له خوا نه به دغه ویډیو په معنوي توګه ورته ډالۍ وي چې د ژوند تر کلونو پورې یعنی تر همیشه چې د ویډیو ګوري یو خاطره او یو یادګاري ویډیو ورسره پاتې.
السلام علیکم. بیا هم ګلونو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ته مې ویلي وو چې نن موږ د یوې کلیزې ته روان یو. یوه کلیزه ده نو د محب جان کلیزه ده. محب جان زما د لیور زوی دی او په موږ ډېر زیات ګران دی. ډېر یو لایقه مؤدبه کارګر هلک دی. نو نن ماشاءالله کلیزه ده او موږ هم راغللو. پوره جانې سلیمان قصر ته چې ورته ویل منزودت محب څو کلن شده به خپله وایي. محب جان خوب هستی؟ ایره بو که چند ساله شدی؟ من 16 ساله شدم. 16 کلن سو. کاکایش من خو نبودم. تو بگو راست میگه یا نه؟ سلام دوستا، خدا کنه جور صحتمند باشین. محب جان 16 ساله شده. تبریک برش میگم. خداوند کامیابی بیشتر نصیبش کنه و قدر مادر و پدر باید 100% کنه که از سر کاکای خدام کنه. از کل بزرگوار کنه که خداوند برش نعمت بده. آمین. دیگه خداوند یک موفقیت‌های بیشتر نصیبش کنه که همیشه موفق باشه در کارهای خود، در زندگی خود و سال 16 ساله دیگه مبارک. نو لیدونکو موږ دلته راغللو. دلته باید د محب جان لپاره مجیب ځکه یادم چې مجیب کامرامان دی او فعلا تلیفون یې اخیستی ویډیو اخلي او په دې تلیفون هم ځکه زه غږ ثبتوم د دې لپاره چې مایک مې نه پوهیم ولې دلته نن کار ونه کړ. بیا به زه په کور کې چک کوم ویلم چې په څه دلیل د هغه لپاره مجبوره شوم چې د بل تلیفون له وایس ریکارډر نه استفاده کړم. نو تاسو ویډیو را سره تر پای وګورئ. جالبې برخې لرو او د ویډیو لیدونکي اوسئ. سلام علیکم دوستان، من مجیب هستم. امروز سالگرد برادرم محب جان بود. درش تبریکی میگم. بریم ویدیو رو بیننده باشید تا آخر.
باشه برات آیفون مجیب دیگه یک تحفه برات گرفته باز 15 سالگریش برش بگی یک تحفه